د میټا جادو د یو خبره ده په یو کلی کې ښځه او خوند اوسېدو. دا دواړه ډېر زیات لالچیانو. د دې سړي نوم میټا و. د دې دا کاروبارو چې خلکو له به یې دوکه ورکوله. د دې ښځې نوم نصیبه کینچي وه. د دې دا کاروبارو چې د خپل خوند پیسې به یې کبو کولې. میټې اوس زما دې پیسو سره گزاره نه کېږي. ما ته به د ورځې 50,000 روپۍ راکوي. 50,000 نه ولې ما چېرته د نوټونو کمپنۍ کولاو کړې ده چې تاله به 50,000 روپۍ درکوم د ورځې. میټې 50,000 روپۍ کمه داسې غټه خبره ده. په دې خو زما یو جوړ والی هم نه کېږي. زما ملګري وګوره زما همزوري څنګه د سونې هارونه اچوي. ما ته هم دومره پیسې راکړه چې ځان ته د سونې کپړې جوړې کړم او په هغې باندې اور بل کړم. د پیسو خوړلو والا ششکې اوس ماته بار بار د پیسو خبرې مه کوه. لږ صبر وکړه. څو ورځې وروسته زما په لاس کې یو غټ ښکار راتلو وله ده. بیا ته وګوره چې دلته به زه تا ته د پیسو ډېرې ولګوم. یا میټې بیا خو به ته ماله د سونې کپړې کوې که نه؟ د سونې کپړې څه زه به تاله د سونې کټ جوړ کړم او بیا به دې په هغې کټ کې سبلوم قبر ته به دې ورښکته کړم. غټ پوزې ششکې لږ صبر وکړه. صبر هر څه به درته وکړم. په دې کلي کې یو کس اوسېدو کم سره چې ډېر لوی دولت و او د میټا د دې جایداد باندې هم ډېر نظر و. سیټ صاحب زه خو وایم چې ته خپله سونا ټوله په ځمکه کې دفن که. نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې غلاګانې کېږي. داسې نه چې ستا سونا څوک دلته نه یوسي. او بیټو ستا خبره ټیک ده. زه به دا سونا چېرته په یو بینک کې کېږدمه. نه سیټ صاحب زه به ستا سونا ټوله په ځمکه کې ښخه کوم. هېڅ چاته به هم د دې خبرې پته نه لګي. داسې به ستا سونا هم ډېره محفوظه وي. او دا خبره هم ټیک ده. ته دا سونا دلته کور سره خوا و شاو کې چېرته ښخه که. داسې به زمونږ نظر لاندې هم وي او خلکو ته به د دې باره کې پته هم نه وي. سمه ده سیټ صاحب زه نن شپه دغه سونا دلته په ځمکه کې ښخوم. بیا دینه وروسته چې کله شپه شي بیټو دلته د کور په خوا کې یو لویه کنده وبسي او هغه سونا دلته پکې دفن کړي. د نشانې دپاره یو کاڼی دلته پرېږدي. بیا دینه وروسته میټا هم دلته څو ورځې پس خپل کار پسې وځي. ښځې دعا کوه نن زه هغې سیټ له ورځمه د مال لوټ کولو دپاره. که چېرته هغه مال مونږ ته میلاو شو بیا تو ګورو چې مونږ څومره دولتمن جوړیږو. میټې که چېرته هغه مال تا پیدا کړو بیا خو به ماله د سونې کپړې جوړوې که نه؟ او ضرور به جوړوم. هغې سره ډېره زیاته پیسه ده. دا ووایي میټا د کور نه بهر ته لاړ شي او دې سیټ ته ورشي. راځه میټې نن دې بیا څه خوشخبري راوړې ده. سیټ صاحب تا ته یو ډېره لویه خزانه راتلونکې ده. داسې خوشخبري تا ته وراومه. وا میټې زر ووایه کومه خوشخبري ده؟ سیټ صاحب زمونږ سره خوا کې چې کومه د موبلینو فیکټري ده هغه بس ما ته میلویږي. ته خپله تیاري کوه او بیا زه د ستا په نوم کوم. وا میټې دا خو ډېره ښه خبره ده. بیټو دا چې په ځمکه کې کومه سونا ښخه کړې ده هغه زر رابار که. مونږ هغه فیکټري یالو. سیټ صاحب هغه سونا خو مونږ د دې وجې نه په ځمکه کې ښخه کړې وه چې هغه غلو ډکوانو نه بچ شي او محفوظ پاتې شي. نو ته اوس بیا وایې چې هغه سونا رابار ته که او مونږ فیکټري یالو. سیټ صاحب تا هغه سونا کم ځای کې خرڅه کړې ده؟ میټې هغه سونا مونږ دلته په خوا کې ځمکه کې ښخه کړې ده تر څو چې هغه محفوظ پاتې شي. ها سیټ صاحب ته 2 ورځې صبر وکړه. زه ول دغې فیکټرۍ ښه صحیح معلومات کوم او بیا تا ته وایم. دا خبره وکړي میټا دلته نه لاړ شي او خپل کور ته ورسیږي. ښځې د یو ډېرې کمالي خبرې پته ولګېده ماته چې ته یې واورې نو ډېره به خوشحاله شي. میټې ته زر ووایه ولې د خوشحالۍ نه زما زړه ته بار روباسې. بیا میټا نصیبو کینچي ته دا ټولې خبرې وکړي. هغه چې واوري هم نو ډېره زیاته حیرانه شي. میټې اوس هغې ځمکې له ورځو او ټوله سونه دې بار ته راوباسو. ښځې لږ صبر وکړه. د هغې سونې هغه غټخېټې بیټو ته پته ده. مونږ به د شپې ورشو هغه سونه به راوباسو او بیا به الزام په هغه بیټو باندې ولګي. میټې بیا خو به ته ماله د سونې کپړې کوې که نه؟ او زه به تا بره نه ښکته پورې ټوله سونې نه ډکه کړم. بیا چې کله شپه شي دا ښځه او خوند د کور نه راوځي او د دې سیټ کور ته راورسیږي. میټې اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې سونا کوم ځای کې دفن ده؟ ښځې لږ صبر وکړه چې زه یې وګورم. بیا میټا خوا دې خوا وګوري نو اچانک دې ته په ځمکه باندې یو کاڼی په نظر راشي. ښځې ما ته خو داسې ښکاري چې هغه سونا به دلته کې وي. دا کاڼی هغې د نشانې دپاره پرېښودی ده.
د دوانه دلته د ځمکې کانل شروع کې او چې کله دا ځمکه وکني نو اچانک دلته نه سونه راوځي دی چې دا سونه وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي. واه واه ملاو شوله او موږ ته سونه ملاو شوله. میټې وخت مه خرابوه، زر زر یې اوچته که چې ځو دلته نه. بیا دې دواړه دغه ځای د خاورو نه ډک کي او سنت یې یوسي او په بله ورځ باندې دلته سیټ بیټو ته ووایي چې لاړ شه هغه سونه د ځمکې نه راوباسه. بیټو چې کله راشي دلته ځمکه چې وکني وګوري نو هغه سونه پکې نه وي. بیټو لاړ شي دغه خبره خپل سیټ ته وکړي. سیټ چې دا خبره واوري نو ډیر زیات غصه شي او الزام په بیټو باندې ولګوي. سیټ صاحب ما نه قسم واخله، زه درته قسم کوم چې دغه سونه ما نه ده پټه کړې. خپله خوله دې بند کا، که چېرته په 2 ورځو کې دنه تا ماله سونه پیدا نه کړه نو ته بیا پوهېږي چې زه تا نه دا سونه څنګه وباسم. ستا او ستا د کورنۍ به حال کوم چې ته به توبې وباسې. بیټو چې دا خبره واوري نو ډیر زیات خفه شي او دلته نه لاړ شي او خپل کور کې ځان سره سوچ کوي چې اخر دا سونه چرته لاړه. خو خیر دې ته بیا د میټا خبره را یاد شي او په دې باندې شک شي چې پرون خو میټا د سونې بارې کې څه ویلي وو. اوس خو ما ته شک نه بلکې یقین شوالو چې دغه سونه هغې غل هم پټه کړې ده، خو زه به د دې څه حل روباسم. بیټو د پلانینګ مطابق په خپل جسم باندې نیلا رنګ ولګوي او بیا دلته نه روان شي د خپل کور نه بار ته وځي او د میټا کور سره په خوا کې تیریږي. نو دې وخت کې د میټا او د دې ښځو نظر په دې باندې پریوځي. بیټو دا خو ماته خلایي مخلوق ښکاري، ماته داسې لګي چې بلې سیارې نه راغلی زموږ په ځمکه پرېوتی دی. رورجانه ماله روټۍ راکړه، ډېر زیات وږی شوی یم. میټې دا خو د انسانانو په رنګ خبرې کوي. او زه د انسانانو پر کم خبرې کوم. زه مریخ سیارې نه راغلی یم، یو ډېر لوی جادوګر یم. هی مریخ سیارې ول اسماني رنګ روره، ته چېرته په یو روټۍ باندې کار وشي؟ ما درته وویل که نه چې زه جادوګر یم. ته یو روټۍ راوړه، هغې نه به زه درته 2 جوړې کړم. ای زما شین رنګ اسماني رنګ روره، ته به چېرته سونا هم ډبل کولی شي؟ او زه هر یو شی ډبل کولی شم. میټې ودې کتلو مریخ سیارې نه ماته شین رنګې رور راغلو، اوس خو به زمونږ مازې وي. نصیبه کینچې دنه لاړ شي او که سونه ټوله راوباسي. بیټو چې دا وویني نو ډیر زیات خوشحال شي. والا روره والا دا ډبل کا. دا دلته نه ډبل کیږي، دا دې دپاره به د کم اوبو خواته ځې. تاسو ما سره د سیند غاړې ته لاړ شئ، زه به هلته منتر ووایم، دا به درته ډبل کم. بیا دا 3 واڼه د دریاب غاړې ته ورسیږي او بیټو دلته منتر ویلو سره دې دریاب ته ځان وغورځوي او په دریاب کې روان شي. دلته دې نه په اوبو کې د کشین رنګ لاړ شي چې بلې غاړې ته کله وځي چې دې وګوري نو هغه بیټو وي. نو دواړه ډیر زیات حیران شي. ای ښځې دا خو د سیټ منشي ده، دې خو موږ نه سونه واپس یې وړله. ای بیټې دا د شین رنګ والا بیټو خو موږ نه د خړ رنګ والا خورونه جوړ کړو، ځه ورشه هغه سونه دې واپس راوړه. ای ښځې اوس یې دا خبره یې ده که چې موږ ته به سونه واپس میلاو شي، هغې موږ نه بېوقوفه جوړ کړو، سونه یې رانه یوړه. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او سیټ ته ورشي، هغې ته دغه ټوله کهاني ووایي. سیټ هم ډیر زیات خوشحال شي او دې نه وروسته میټا او د ده ښځه په جیل کې بند کړي. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي نو زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.